سلام قدرمنو کتونکو، وخت مو پخیر. نن دوشنبه د 1499 کال د سلباغي 14مه چې د 2020 کال د فبرورۍ له لومړۍ نیټې سره برابر ده. په مول روحي نیوز څخه د نن شپې خبري ټولګي تر راګرځو، خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. کابل کې د هدفي وژنو په دوام 2014 کې 3 کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتي. وکیل انعامي وایي حمدالله محب خپل میرمن د میاشتې $13,000 معاش په ورکړې سره سلاکاره ټاکلې او د امریکا ولسمشر جو بایدن نن بهرنۍ پالیسۍ اعلانوي. نن سهار کابل کې په 2 بیلابیلو چاودنو کې 3 کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتي. لومړی چاودنه نن سهار کابل کې د خما پریس په مؤسس او د سولې په چارو کې د دولت وزارت دفتر رئیس خوشنود نبی زاده پر موټر شوی، خو هغه له یادې چاودنې روغ وتلی. په ورته مهال د کابل امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي چې نن غرمه 12 بجې د 9 امنیتي حوزې اړوند جنګلک سیمه کې د ملي اردو په یو رینجر موټر باندې چاودنه شوې چې له امله 2 کسان وژل شوي او یو بل کس ټپي شوی. د یاد پیښ مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د ولسي جرګې او غړی وایي د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب خپل میرمن د $13,000 معاش په ورکړې سره خپل سلاکاره ټاکلې ده. په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازی عبدالرؤف انعامي وایي د حمدالله محب میرمن د امریکا ده او د امنیت شورا برخه کې نه کاري تجربه لري او نه هم تخصص. ویل کېږي د حمدالله محب میرمن د سلاکارۍ ترڅنګ د امنیت شورا د پالیسۍ ریاست مسؤلیت هم په غاړه لري. وکیل انعامي وایي د محب میرمن یوازې په تیرو 3 اونیو کې 2 ځلې د هوایي ډګر د ځانګړي یا وی آی پی میلمنو لارې له کابله بهر سفر کړی دی. طالبانو د اروپایي ټولنې وروستۍ څرګندونې رد کړي دي. وسلوالو طالبانو د اروپایي ټولنې او ګڼو نورو هیوادونو هغه راپور رد کړی چې دغه ډله د وروستۍ هدفي بریدونو او ورانکارو فعالیتونو مسؤله بللې وه. د وسلوالو طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولې اعلامیه کې ویلي چې د اروپایي ټولنې او څو نورو هیوادونو وروستۍ څرګندونې بې اساسه دي او دوی ردوي. اروپایي ټولنې، امریکا، استرالیا، بریتانیا او څو نورو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې طالبان د وروستۍ تاوتریخوالي مسؤل دي، هدفي بریدونه کوي، عامه تاسیسات ورانوي او دوی ته پکار ده چې ژر تر ژره د خبرو له لارې روانه جګړه پای ته ورسوي. په ولسي جرګه کې د کندهار خلکو استازي سید احمد سلا په ګډون نور وکیلانو هم نن د ولسي جرګې عمومي ناسته کې د رحمنی پر خبرو خبرګون خوده. سیلاب رحمنی ته خبرو کې ویلي کالی ولس بخنه ونه غواړي، له تلار څخه نور وکیلانو امضاګانې در باندې راټولو چې سلب صلاحیت دکړو. د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحمنی تیر ورځ وویل چې د موقت حکومت له ابتدایي طرحې څخه ولسي جرګه ملاتړ کوي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپل ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمه برخه اعلان کړي. بایدن لدې مخکې ویلي و چې د ټرمپ د ادارې د 4 کلنې پالیسۍ لوري به چې لومړی امریکا باندې ولاړه و بدل کړي او د نړۍ له هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو سره به د متحده ایالاتو اړیکې بیرته ښې کړي. بایدن به پر دې فیصله وکړي چې نړۍ کې کوم ځای لري تمرکز وکړي. د ولسمشر مړی مطبوعاتي دفتر وایي جمهور رئیس غنی نن له غرمې مخکې د سویډن لومړي وزیر سره ټلیفوني خبرې کړي. جمهور رئیس سویډن د افغانستان پخوانی دوست بللې او د سولې پروسه کې د انکشافات او سولې بهیر په اړه ورسره خبرې کړي. خبرپاڼه کې ویل شوی د سویډن لومړي وزیر په انکشافي اقتصادي برخو کې د خپل هیواد د همکارۍ او همدارس له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړی. قدرمن لیدونکو، دا ولې روحي نیوز څخه د نن شپې خبري ټولګه. تر بیا د الله پامان.